یو سړی نو د بادشاه لور په لار باندې روانه وه، ډېره زیاته خشته او خوبصورته وه، هغې هغه ډول سینګار هم کړی. دی هلک چې ورته وکتل نو د دې هلک د بادشاه لور خوښه شوه، هغې د زړه ته پرېوته. نو دا سړی په لار روان و، د بادشاه لور ډېره زیاته خشته وه، د بادشاه هغه لور یې خوښه شوه. ته راته به تاوېده راتاوېده به د بادشاه دې لور سره به زما دا ملاقات څنګه وشي. هغې ورته یو ځل سوال جواب وکړه، وایي زما هم خوښې، خو لیکن ما سره ستا دا ملاقات داسې احسان غوندې نه دی چې ته تاوېږې راتاوېږې او ما سره به دې ملاقات شي، په دې ما سره ملاقات نه کېږي. ده ورپسې سوال جواب وکړه چې مړ شوم در پسې خوب مې د شپې او دروازې نشته، هر وخت مې په ذهن کې تاوېږي راتاوېږي، څنګه به در سره میلاو شوم؟ وایي داسې چل وکړه، زما د پلار عقیدت او محبت د الله والا سره دی، چې کوم ذاکرین دی او الله یادوي نو زما د پلار محبت هغې کسانو سره دی. نو ته د ځان نه چېته جعلي پیر د ځان نه جوړ که، چې ته جونګړه کې کښېنه الله یادوه، پلار به مې درله درشي په سبانه به ما هم در پرېږدي. وایي کار وشو که خیري، لاړ د ځان لی د ښار نه بانه په صحرا کې یو جونګړه جوړه کړه، غټې تسبې پیدا کړې، هغې کې کښېناست، الله 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 وایي، ذکر یې شروع کړ. د کور نه پسې خوراک راځي، د جونګړې نه بار ته نوځي، الله یادوي. چې خلکو وکړه چې دا خو دا میاشت نیمه تېره شوه او دا سړی په جونګړه کې ناست دی، الله یادوي. خلک پې صیبه رامات شو، یو ورته وایي ما ته دعا وکړه، بل ورته وایي ما ته دعا وکړه، خلک پې رامات شو، خلک وله راځي. خلکو به تحفې ډالۍ هم ځان سر راوړې، زه ما له د کور نه خوراک راځي، زما دا تحفې او ډالۍ ستاسو نه دي پکار. خلکو ته پته ولګېده چې دا خو د دنیا والا پیر نه دی، دا خو نیک سړی دی، دا خو الله یادولو والا انسان دی، دنیا والا خو نه دی، ګنکپ خو نه دی. بس شهرت یې په مزه مزه باندې زیاتېده. خبره ورسېده بادشاه ته چې یاره جي دې ځای کې یو پیر دی او د هغه کالو سر په دې جونګړه کې ناست چې د کور نه ولې خوراک راځي او الله یادوي، د چا تحفه او ډالۍ هم نه الي. بادشاه وی دې کسانو پسې خو زه ګرځم. نو بادشاه وی یاره دا خو ډېر زیات نیک سړی دی او دله خو زمزمه. بادشاه ورله راغی، ناست دی، هغه خپله جونګړه کې مونځ کوي، ذکر اذکار کوي. چې کله سلام یې وګرځو فارغه شو، بادشاه صاحب وله ورغی، جي راغلی ما ته دعا وکړه. بادشاه ته یې دعا وکړه، بادشاه وله ځان سره غټه ډالۍ وړې ده، بلا پیسې. وی دا دې څه له راوړي دي؟ دا مې تا له راوړي دي که نه؟ ورته یې ځه یوسه، موږ په فقیران په مال او دولت باندې څه کوو، وړه. بادشاه وی یاره واقعي دا خو الله والا سړی دی. سرودې تېرې شوې، بیا جونګړې ته لاړ، پته ورته نه لګي چې جونګړه خو زما لور له جوړه کړې ده، دی هغې ته ناست دی، زما د لور غل دی. بادشاه ورته سرودې پس صاحبه بیا لاړ، پیر صاحب دعا له راغلی ما، دعا یې ورته وکړه، یاره د الله دپاره دا ډالۍ قبوله کړه، ځه که بیا دې ډالۍ راوړه زما جونګړې له من راځي، زه دلته ډالو ته ناست یم څه. هلکه ورته ووایه چې ستا لور ته ناست یم که نه، ډالو ته ناست یم څه. بادشاه ته وایي ځه بیا به ډالۍ نه راوړې. بادشاه به ورله ته راته، دا لور ورته وایي یاره بابا دا کوم خوا داسې څو ورځې وشوې داسې ځای راځې؟ یا بچې وایي ته څه خبرې، دې ځای کې جونګړه کې یو هلک دی، نوجوان دی، ډېر زیات خشته، ډېر زیات نیک سړی دی او خلک چې راشي دعاګانې کوي، مونځونه دی، ذکرونه دي او د چا نه تحفه او ډالۍ هم نه الي. وایي بابا یوازې ورله ځای راځې، یوازې دې دعاګانې لې، بابا ما هم یو ځل پرېږده چې زه لاړ شم چې ما ته هم دعا وکړي. بچې لاړ شه، پاک انسان دی، زما تلو ته رجت نشته چې زه به در سره ځمه، یوازې وله لاړه شه، زه بس که خیري کار وشي. هلک خدا وایي چې زما په انتظار دی، کالو سر خو ما ته په جونګړه کې تېر که، زما مو پسې سترګې سپینې شوې، انشاءالله کار خو شو. ځان یې خشته مزېدار ډولې که چې نن به زه خپل ملګري سره ملاوېږم. چې کله لاړه